مسلمانانو ورونو دلته راتګ موږ ته دا راښایي چې اسلام د قربانۍ دین دی. اسلام تش د ژبې نوم نه دی چې موږ په ژبه باندې یوازې دعوه د اسلام وکړو. زه مسلمان یم، بس دغه ماته کافي دی، بس زه خو لمونځ ادا کوم، همدغه ما لره کافي دی. قرآن کریم کې الله وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې تاسو دپاره بهترینه ابتدا موجوده ده. څه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړي هماغه به تاسو هم ترسره کوئ. الله عز وجل دې موږ ته توفیق را په برخه کړي. په افغانستان کې چې څومره قربانیانې وشوې دا د صحابه کرامو په نقش قدم باندې مزل کول و. نن لله الحمد کوم دین چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دلته را نازل شوی دی د دې قربانیو له برکته په افغانستان کې امن امان دی. ټول سره ورونه دي، له شرقه تر غربه د افغانستان، له شماله تر جنوبه د افغانستان، ټول اخوت دی، مینه محبت قایم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل کول موجود دي. دا د همدې له امله چې نن چې په کوم ځای کې موږ قرار لرو د دغه ګلګون شهیدانو په لاره باندې افغانانو هم مزل کړی دی، یونې کړی دی. لکه څنګه چې له مدینې منورې نه د دنیا ګوټ ګوټ ته د اسلام رڼا ورسېده، د افغانستان قربانۍ هم رنګ راوړ او د افغانستان په خاوره باندې لله الحمد امن او همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام حاکم وګرځېدو. خو قدرمنو حجاجو کرامو وروستنۍ خبره تاسو ته یوازې اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله عز وجل من دې مقدسه خاوره کې نن قرار لرو، رب کریم خدای موږ ته حج مبرور را نصیب وګرځوه. یا الله زموږ د افغانستان د حجاجو حجونه قبول کړه. یا الله عز وجل د دوی ستړي او تکالیف خدای ته نه ضایع کوه. رب کریم خدای د نبي کریم صلی الله علیه وسلم